बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू जावास्क्रिप्ट ته او نن ورځ په جاواسکرپټ کې په ډوم کې په منیپولیټینګ ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټس باندې خبرې کوو چې په دې کې زموږ سره کوم هغه ایلیمنټس مطلب څنګه تاسو د ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټس چې هغه تاسو څنګه کولای شئ منیپولیټ کړئ یعنی څنګه تاسو کولای شئ هغه کریټ کړئ تاسو د ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټ څنګه کریټ کولای شئ او هغه تاسو څنګه یو ایلیمنټ اضافه کوئ شئ مونږه ټارګټینګز مونږ مخکې ویلې که چیرې تاسو په مخکینیو درسونو باندې نه یې پوه شوي په دې تاسو نه پوهیږئ ځکه هغه ټارګټینګ په واسطه باندې مونږ مطلب کله چې تاسو دلته یو ایلیمنټ ټارګټ کړ یعنی کریټ کړ اوس تاسو غواړئ چې دلته دغه ایلیمنټ چې تاسو کریټ کړی دی دا تاسو غواړئ په یا فرض کړه ما دلته یو پیراګراف کریټ کړ او دا پیراګراف زه غواړم چې په یو ډیپ کې مطلب انزرټ کړم تاسو چې کوم ډیپ کې انزرټ کوئ هغه ډیپ باید تاسو ټارګټ کړئ که چیرې تاسو هغه ډیپ په صحیح توګه سره په منظم توګه سره هغه ټارګټ نه کوئ نو یعنی مطلب هغې ته تاسو ځان ونه رسوئ نو تاسو نشئ کولی دا څه چې تاسو د جاواسکرپټ د طریقې نه کوم پیراګراف چې کریټ کړ هغه تاسو هغه ډیپ ته ورسوئ صحیح ده نو دلته کې مونږ دا دلته کې کریټ کوو دغه شانتي یا فرض که تاسو سره یو لیست دی یو لیست تاسو جوړ کو اوس تاسو سره یو لیست تاسو په ایچ ټی ایم ایل کې جوړ کړی دی نو هر پیره موږ داسې نه کوو چې کله تاسو یو ویب سایټ کې کار کوئ او هر پیره دغه آیټمز چې اضافه کیږي په دې لیست کې نو زه به هر پیره زما کوډ کې به اضافه کوم نه خیر موږ د جاواسکرپټ له طریقې نه په دې کې نور موږ آیټم څه کوو اضافه کوو په یو لیست کې نو څنګه اضافه کولی شو هلته به موږ یو بټن جوړو کله چې بټن باندې کلیک وکړو هلته موږ ته وایي چې انزرټ کا مطلب آیټم انزرټ کا هغه آیټم چې موږ سبمیټ کې کلیک وکړو هغه به زموږ سره په هغه لیست کې شي اضافه شي لکه مثلا فار ایگزامپل تاسو یو ویب سایټ دی د یو کورس ویب سایټ دی هغه کورس کې مثلا تاسو سره مثلا سی آی ټي ده سی آی ټي تاسو درس ورکوئ اوس په سی آی ټي کې کوم پروګرامز شامل دي یا فرض کا په ویب ډیولپمنٹ کې تاسو کوم په فرنٹ اینډ کې کوم پروګرام درس ورکوئ په بیک اینډ کې کوم درس ورکوئ امکان لري د وخت په تیریدو سره دغه د فرنٹ اینډ بیک اینډ لینګویج چې دی په دې کې چینجز راځي لکه مثلا که په فرنٹ اینډ کې تاسو درس ورکوئ کنه نو الته هغه لیست تاسو جوړوئ چې په فرنٹ اینډ کې موږ دغه پروګرامونو درس ورکوو خو که چیرته تاسو داسې کار وکئ چې مثلا هغه لیست پروګرام ولیکئ اوس تاسو پس کې یو کس اوس ایجاکس جیکوري داسې پروګرامونه په دې کې لیکي یا فرض کا هغه پروګرامونه چې اوس دپاره نه استفاده کیږي او دلته لیکي یا فرض کا هلته تاسو ریاکټ لیکل ډېر وخت تاسو ریاکټ درس ورکړ تاسو په ویب سایټ باندې ویډیوګانې هم زیاتې دي اوس تاسو غواړئ چې هلته یو نوی کورس تاسو اعلانوئ د فرنټ اینډ خو هلته غواړئ چې انګولر جی ایس یا بل کوم فریم ورک تاسو پکې هلته ګیټ کړئ نو بیا تاسو څنګه کولی شئ چینجز وکړئ تاسو به ځئ کوډ ته کوډ کې به چینجز راوړئ نه خیر مونږ څه کوو هغه ایډمن چې دی دغه تاسو مطلب ایډمن پینل ته یعنی هغه باندې خیر بیا مونږ وروسته خبرې کوو یعنی څنګه مونږ کولی شو دغې نه دې کې دغه لیست کې مونږ چینجز راوړو نو د دغه منیپولیټینګ ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټس چې دي یعنی مطلب د دغه په د ایچ ټی ایم ایل په دغه ایلیمنټس کې چې کله تاسو چینجز راوړئ یعنی یو ایلیمنټ تاسو اضافه کول غواړئ یا ریموو کول غواړئ یا یو پیراګراف جوړوئ بیا په پیراګراف کې یعنی یو ایلیمنټ تاسو کریټ کوئ بیا په هغه کې کنټین اضافه کوئ بیا په هغه په کوم ډیپ کې تاسو نو څنګه دا ټول کارونه کوئ شو یا یو څه ډیلیټ کوئ یا یو څه ریپلیس کوئ دا کارونه څنګه کیږي نو دا ټول مونږ د دغه په واسطه باندې کوئ شو دلته کې ما ډېر کم لیکلي دي نور هم زیات دي سبا ته به زه تاسو ته ټول لیست کړم ټول به زه تاسو ته استاد جوړ کړم او کوشش به وکړو چې مطلب داسې په ټولو باندې زه تاسو ته یو مثال درکړم درته صحیح ده بله ورځ به انشاءالله چې ټول زه تاسو ته لیست کړم زه به دلته ټول په سلاید کې جوړ کړم او ټول به زه تاسو ته وښیم او داسې چې مطلب موږ په هر یو باندې ډېر مثالونه کار کوو ځکه زموږ یعنی ډېر شاته هم پاتې یو نو زه به کوشش وکړم چې یو یا دوه مثال درکړم چې مطلب ټول کور شي صحیح ده چې دې نه به خیر مطلب وروسته بیا موږ مخکې لاړ شو نور لینګویج لکه مثلا بوسټراپ یا هم د جاواسکرپټ کوم فریم ورک شروع کړو صحیح خو مخکې له دې چې که په دې باندې کار وکړو راځم دلته وی ایس کوډ ته راځم او په وی ایس کوډ کې دلته راځو د زوړ درس ته زه دلته انډیکس ډاټ ایچ ټی ایم ایل فایل ته راځم زموږ سره چې اوسه پورې موږ په ډوم کې کار کوو نو دغه پروجیکټ دی زموږ سره اوس په دې پروجیکټ کې زه په تاسو باندې ډېر زوم شوی دا به زوم آوټ کړم زه غواړم دې ځای کې لاندې د فوټر نه بره او د ایکسپیرینس نه لاندې زه دلته یو 3 ایمیجونه راوړم ها دلته تاسو چې زه غواړم یو څو ایمیجز راوړم نو زه راځم دلته او دې ځای کې دا فوټر ایکسپیرینس اینډ کې لاندې او فوټر نه بره دلته به زه یو ډیپ واخلم او د ډیپ ته به یو آی ډي ورکم په نوم دی آی ایم جي او دې کې دننه دلته به زه ولیکم آی ایم جي ضرب کا 100 ایمیجونه دي پکار دي فرض کا 3 ایمیج مې پکار دي ها
ایمیجز چې دي هغه چیرته پراته دي په همدې فولډر کې پراته دي. نو دلته کیبورډ نه کنټرول الټ او ډاون ایرو کی پریس کوم دلته لیکم ډاټ سلیش او ایمیجز چې دي زمونږ سره دا ایمیج دي دا یو د دې پات به زه چینج کما سوري مطلب دا ایمیج به زه چینج کما ورته وایم چې یو دا یو راکا بس صحیح دی همداسې زه به اوس دلته راشم ایمیجز بیا تاسو مختلف ایمیجز واخلئ ما سره دا ایمیجز راغلی د ایمیج سایزز به زه لږ کم نو دې ځای کې به کلیک وکړم د الټ سره او کیبورډ نه کنټرول الټ ډاون ایرو کی پریس کوم دلته زه لیکم ویت د څومره ویت د موږ سره راشي 200 پکسل پیج مې کنټرول اس کو نو دا وګورئ زموږ سره د دې ویت دلته 200 پکسل راغی. هغې نه بعد دا زه سنټر ته غواړم چې راشي نو سنټر بخیر زه دلته کې ایچ ټي ایم ایل کې مطلب هم د ایچ ټي ایم ایل پیج کې کار وکړم نو زه به دلته راشم تاسو کولی شئ سی اس اس فایل ته لاړ شئ زه ورته یم زموږ سره به آی ډي د آی ایم جي په نوم باندې او په دې کې چې هر څه پراته دي هغه موږ ته څه کار وکړه هغه موږ ته سنټر ته راوړه ټیکس الاین سنټر ورته ولیکئ کله چې دا تاسو سنټر ته راوړل اوس زه غواړم دغه منځنی عکس چې دی دا د جاوا سکرپټ له طریقې نه زه غواړم دا ریډیوس کړم نو دا موږ څنګه ریډیوس کوی شو یعنی څنګه موږ کوی شو د جاوا سکرپټ له طریقې نه د ایچ ټي ایم ایل په ایلیمنٹ باندې سټایل اپلای کو نو دا به راته زیرو وي ګوره دلته به زه داسې کار وکړم اول به دلته زه یو فایل جوړ کړم سکرپټ ډاټ جی ایس یو فایل مې جوړ کو او دلته باید دغه جاوا سکرپټ فایل چې دی دا باید تاسو لینک هم کوي نو زه به دلته راشم دې کې به زه ورته وایم چې دا ماته لینک سکرپټ اس آر سی ډاټ سلیش ولیکئ او دې کې سکرپټ فایل اوس زه راځم دلته کې جاوا سکرپټ فایل ته دا به تاسو ته لږ زوم کړم ښه ډېر زوم شو زه اوس دلته راځم زه دلته ورته وایم چې مونږ چې کوم ویب سایټ کې په دې ویب سایټ کې څومره ایمیجز چې پراته دي هغه ټول ماته لیست کړه نو د دې لپاره به زه راشم دې کې به زه یو وریبل واخلم وریبل مې دلته واخیست د ایمیج په نوم باندې ځکه ایمیجز زه سرچ کوم زه چې ایمیجز څومره ایمیجز چې دا ټول سرچ کوم ضرورت کوم څه استفاده کیږي شاباسي کوئری سلیکټور آل مونږ ته څومره ایمیجز چې دي ټول استفاده کوم دلته کې زه ورته آی ایم جي په نوم باندې کوم ټکس چې دي اوس دا تاسو په یو لاین کې لیکئ شئ لکه مثلا که تاسو یو لاین کې لیکئ یا یعنی داسې هم تاسو کولی شئ چې تاسو یو بل لاین کې هم واچوئ یا داسې هم تاسو دې طریقې سره مطلب څو لاینونو کې هم کولی شئ او یو لاین کې مطلب ډیکلریشن انیشلایزیشن تاسو کولی شئ هغې نه بعد دلته زه لیکم کنسول ډاټ لاګ ځکه لیکم چې ماته د کنسول کې دا ماته لیست شي چې مطلب ما سره څو ایمیجونه پراته دي رائټ کلیک کوم رائټ کلیک چې دی وکړه دا انسپیکټ کا انسپیکټ نه بعد کنسول تراشه کنسول کې دې کې ماته وایي څلور ایمیجونه پراته دي څلور ایمیجونه کوم دي ګوره اول نه یو ایمیج خدا دی که دلته زه موس راوړم ګوره ماته وایي چې اول ایمیج دی دغه یو دی زه ورته دا دویم ایمیج کوم یو دی دویم ایمیج زموږ سره دغه یو دی دریم دا دی دغه ایمیج زه غواړم چې دا زه ګول کم یو خو د سی اس اس له طریقې نه تاسو کوئ د سی اس اس له طریقې نه کار نه اخلم د جاوا سکرپټ له طریقې نه زه دا ګول کوم نو د دې هغه انډیکس څو دی د دې کې ګوره موږ ته انډیکس نمبرز راکړه 0 1 2 3 نو دا چې دی زموږ سره څو دی دا زموږ سره دی 2 نو دلته زه راځم زه ورته یم زما د 2 سره کار دی دې کې به تاسو ورته ولیکئ چې 2 نمبر نو 2 نمبر پیج کنټرول اس کوي بیرته دلته راشي ګوره دلته تاسو ته ډایرکټ څه ډایرکټ همدغه یو تاسو ته ټارګېټ کړه چې کله د موس ورکړه ډایرکټ ټول معلومات درته درکړل چې د دې هغه سایز څومره دی 200 پر 160 پکسله دی او د دې ټول معلومات دې کې تاسو ته درکړل سایز هر څه درته ویلي زه غواړم دا ریډیوس کم نو د دې لپاره د هر هغه وریبل کې چې تاسو دا سټور کړئ لاړ به شئ همغه وریبل ته هغه وریبل نوم زموږ سره چې دی آی ایم جي ده نو دلته ورته ولیکئ آی ایم جي ډاټ سټایل ځکه دلته زه اوس غواړم چې دا ریډیوس کم نو دا زموږ سره یو سټایل دی چې سټایل زه ورکوم سټایل دې چې وي نو دلته سنګل ډبل کوټ کې دلته تاسو ورته ولیکئ چې سټایل زه غواړم چې فرض که بارډر ورکوم بارډر ورکړئ څومره فرض که 2 پکسله سالډ دی وي زموږ سره سالډ صحیح ده او کلر دې زموږ سره چې وي ریډ وي پیج کنټرول اس کوم راځم دلته که چېرته تاسو غلطېدلی چې مثلا دا دلته موږ سره ریډیوس نه شو ده بارډر یې وانه اخیسته ریډ دا به 10 پکسله کم کنټرول اس image dot style شم لیکلی دسته دی
اوس وګورئ زموږ سره دا واخیسته یعنی مطلب سټایل که چېرته تاسو دلته اوس ګورئ په CSS کې مونږ ته وایي چې مطلب تا غلطي څه کړې ده لکه فرض کا زه اوس غواړم چې دا ریډیوس هم کم خو دلته زه اوس نه پوهېږم چې ریډیوس سپیلنګ څنګه دی لکه ما نو دلته غلطي شوې ګوره سالډ سپیلنګ غلط نو زه دلته یو بل سټایل په دې باندې اپلای کوم زه دلته غواړم چې دې ته څه ورکم بارډر ریډیوس ورکم بارډر ریډیوس سپیلنګ څنګه دی بارډر سپیلنګ به څه وشي ریډیوس سپیلنګ څنګه دی ما دلته جاوا سکرپټ مطلب دلته نه وایي نو زه څه کار کوم ګورئ د دې دپاره دلته زه راځم او دا مطلب دا سټایلز چې دي یعنی مطلب دا دلته زه داسې لیکم ګورئ صرف لیکم دې ځای نه کنټرول ایکس کوم ګوره ریډیوس بارډر ریډیوس څومره دې پکار دی 13 پکسله بس دا لیکل دي دې ځای کې وکړل له دې ځای نه اوس کنټرول ایکس کوي راوړئ دلته یعنی مطلب دا ما تاسو ته یو څه وښودل که بل اوس تاسو کار کوو او کار یې نه کوو نو تاسو سره به سپیلنګ مسټیک وي او سپیلنګ مسټیک خو کیږي که سپیلنګ مسټیک وشي بیا په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې پیدا مطلب تاسو وګورئ چې تاسو سره غلطي څه ده ګورئ دا زموږ سره ریډیوس شو خو سټایل هغه کلر چې دی هغه څه کیږي مطلب ختمېږي ځکه سیم پراپرټي ده نو هغه ځکه که چیرې تاسو دلته کې مطلب یو ایلیمنټس وي هغې ته تاسو خطا دي وي زه به کمنټ کوم بیک ګراوند ورکوئ یا نور څه ورکوئ ټول په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ زه ته پې کار نه کوم خو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې تاسو پې کار وکړئ لکه مثلا هر ایلیمنټس لکه دا ما څنګه یا دې ته زه دا ریډیوس لږ زیات کړم فرض کا دغه ریډیوس چې د جاوا سکرپټ ته راځم بیرته دلته به زه ورته ولیکم فرض کړه 300 پکسله مې ولیکه ګورې دا مکمل زموږ سره ریډیوس شو دلته زموږ سره دا مشکل ولې دی دا ولې صحیح ریډیوس کیږي نه دا ځکه چې د ایمیج وید او هایټ دواړه یو شی نه دي نو دا وید او هایټ دا دواړه یو شی کوي نو د دې دپاره زه څه کار کوم دلته کنټرول الټ ډاون یو کې پریس کوم دلته زه ورته لیکم چې د هایټ هم ورکړه او هایټ دې موږ سره 200 پکسله کنټرول اس کې اوس بلته منظم ښایسته ګول راغلی نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا څه کوي ریډیوس کوي که دې ته تاسو یو بارډر ورکوئ یا هر څه چې ورکوئ په دې طریقې سره تاسو ټارګیټینګ کولی شئ یا دلته تاسو کوم بل څه مطلب ټارګیټ کوئ یا سټایل ورکوئ یا دا بیک ګراوند چینج کوئ یا دغه ایمیج د لاندې بیک ګراوند چینج کوئ یا دلته نو په دغه طریقې سره تاسو ټارګیټینګ کولی شئ چې یعنی مطلب CSS کې یعنی CSS تاسو اپلای کوئ د جاوا سکرپټ د طریقې نه په HTML په هغه ایلیمنټونو باندې نو همدې پورې به بس وي دا سټایل چې دی نور که چیرې تاسو کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل وي تاسو ټرای وکړئ چې خپله کار کوئ که ونه شو بیا به زه درته بیا بله ورځ وکړم صحیح ده اوس راځو نوي درس ته نو نوي درس زموږ سره چې دی هغه په دې کې اولنۍ موضوع چې ده هغه زموږ سره کریټ میتد دی نو کریټ میتد چې دی په دې کې زموږ سره 3 میتدونه موجود دي یو زموږ سره کریټ ایلیمنټس دی بل زموږ سره کریټ ټیکسټ نوډ دی بل زموږ سره کریټ کمنټ دی دا درې واړه کارونه موږ د HTML له طریقې نه کوو یعنی HTML له طریقې نه کوی شو د جاوا سکرپټ له طریقې نه څنګه کیږي دلته به تاسو سره سوالونه ډېر دا پیدا کیږي چې دا کار زه د HTML له طریقې نه کوی شم نو ولې زه د جاوا سکرپټ دونه اوږده طریقه اپلای کوم چې کله موږ ډوم بوم ختم کړو د هغې نه بعد زه تاسو پروجیکټ کار کوم او چې کله پروجیکټ مو کار کړو بیا به هلته تاسو د دې خبرو په هدف باندې پوه شئ اوس دپاره صرف دومره پوه شئ چې دې باندې ځان پوه کول مهم دی صحیح ده ښه اوس دلته چې دی یعنی دغه درې میتدونه په دې کې موجود دي کریټ میتد یعنی کریټ میتد چې دی په دې کې زموږ سره کریټ ایلیمنټ دی کریټ ټیکسټ نوډ دی او کریټ کمنټ دی بعضې وخت کې ضرورت پیدا کیږي چې موږ یو ټک کریټ کوو یو ټک جوړوو د جاوا سکرپټ د طریقې نه ځکه کله چې تاسو یو ویب سایټ جوړوئ یا یو ډیټابیس جوړوئ دا ټول کوډ تاسو هغه کس ته نه ورکوئ فرض که احمد تا ته وایي ما ته یو ویب سایټ جوړ کړه ته داسې کار نه کوې یا فرض که تا ته یو ډیټابیس چې ټول دې ورته جوړ کړه ته ورته وایې واخله هم دا د کوډ او چې کله تغیرات راوړی نه دا چې تا هغه ته ورکړه هغه خو په دې باندې بیخي پوهېږي نه چې څنګه تغیرات پکې راوړي څنګه پکې یو ایلیمنټ یو ټک ایډ کړي زه تا ورته وښوده یا فرض کړه کمپیوټر ساینس ولې ټرین کړی لږ څه ناسه پوهېږي خو مطلب آیډیا ورسره نه پروجیکټ جوړ کړي یا بل کس ورسره دی یا خو یعنې تا ټول کوډ ورکړه څه طریقه مطلب تا پوهېږي که هغه به بکیټ کوي اوس څه چل شو تا ټول کوډ ورکړه همدغه کوډ دی بل چاته ورکوي هغه بل چاته دې سره ستا کوډ ټول خور شو بل ورځ تا ته ضرورت نه پیدا کېږي بل چاته ضرورت نه پیدا کېږي صحیح ده چې مطلب داسې ویب سایټ ورته جوړ کړي نو کوډ به چاته نه ورکوي د هغه به څه کار کوي مطلب ګرافیکي شکل باندې لکه اوس مثلا ته فیسبوک استفاده کوې کله چې ته فیسبوک یوز کوې فیسبوک یوزر یې ته غواړې خپل پروفایل چینج کړې نوم چینج کړې فیسبوک والا تا ته ټول کوډ درکوي چې ته د دې عکس چینج کړه یا ته د دې نوم چینج کړه نه
هغه ته یو ګرافیکي ماحول جوړ کړی دی چې لاړ شال د سیټینګز ته دلته چینج کی خبره ختم. نو منګه اوس پر ستا په آی ډي د فیسبوک دی ځکه واشم ستانوم چینج کم نه زه صرف کته شم. نو دغه شانتي بیا منګم یو اډمین پینل یا دغه شان سیټینګز جوړو نو هغه اډمین چې دی هغه کولای شي چې هر څه چینج کی. نو بیا دا ټول کارونه دغه طریقې دی لوجیکل کارونه دی بیا د جاوا سکرپټ په طریقې نه تاسو کوی شي. نو ټیکس څنګه کریټ کیږي نو دلته کې وسو ګوري ټیکس چې کریټ کوي مثلا ز پی په نوم باندې یو element غواړم جوړ کم پی زموږ سره یو ټاګ دی کلوز ټاګ اوپن ټاګ بیا د ټول ته د کې نن زموږ سره سلیکل وی هغه ته بیا element ټول ته ویل کېږي. نو دغه چې زه جوړوم مسیدا نو دغه جوړول لپاره موږ څه استفاده کوو کریټ element یوز کوو. بعض وخت کې ضرورت پیدا کېږي چې په دې کې زه اوس لیکم یو ټیکس پکې لیکم بیا د دې ټیکس د لیکلو لپاره لکه مالک لی this is just text دا اوس مو لیکو. نو د دې لپاره بیا موږ څه استفاده کوو د دې لپاره بیا موږ کریټ ټیکس نوډ استفاده کوو. یعنی موږ مخکې په اول ورځ موږ چې کله ډوم شروع کول د تاسو ته ما ویلې چې په ایچ ټی ایم ایل کې چې موږ خبره کوله زموږ سره ټول ټاګونه ول ټاګز ول دا زموږ سره ټاګز دي دا الیمنټ خو کله چې موږ په ډوم کې کار کوو بیا ټول زموږ سره نوډ دي نوډ مطلب هډ زموږ سره هډ مطلب پی او ډی دا ټول زموږ سره نوډ دي باډي صحیح شو ټایټل دا زموږ سره نوډز دي. نو دلته هم چې کله تاسو غواړئ هغه ټیکس لپاره نوډ جوړ کړئ اوس پی زموږ سره یو نوډ دی په دې پی لپاره تاسو د دې لپاره تاسو یو ټیکس نوډ جوړئ مطلب د نوډ لپاره تاسو یو ټیکس کریټ کوئ بیا دې لپاره موږ کریټ ټیکس نوډ یوز کوو. بل زموږ سره کمنټ دی کله چې تاسو غواړئ په جاوا سکرپټ مطلب جاوا سکرپټ له طریقې نه تاسو کمنټس کریټ کړئ بعض ټایم کې ضرورت پیدا کېږي موږ کمنټ کوو نو څنګه تاسو کمنټس کوئ شئ نو دغه لپاره بیا موږ کریټ کمنټ استفاده کوو. څنګه یوز کیږي اول برا شو ټاګ څنګه کریټ کیږي ګورئ ډیر ساده دی سمپل. زه به داسې کار وکړم زه به دلته یو بل فایل واخلم ځکه په دې کې کار نه کوم د پروجیکټ وروسته راځو زه به دلته یو بل فایل واخلم په هغې کې به زه تاسو ته کار وکړم چې لږ فرش وي چې تاسو پرې ښه پوه شئ. دلته لیکم انډیکس 22 2002 مطلب 222 مې ولیکه او په دې کې دننه ګورئ دلته زه دا ختم کړم چې دا کوډ لږ کم وي چې تاسو پرې ښه پوه شئ. زه بلته رائټ کلیک وکړم دا به اوپن وذ لایف سرور کم دا به زه دې خواته یوسم او دا کوډ زموږ سره مطلب دا دې خوا صحیح دی. اوس دې ځای کې زه به جاوا سکرپټ کوډ هم همدلته ولیکم چې تاسو لږ ښه پوه شئ. دې ځای کې زه ورته وایم زه غواړم چې یو څه کریټ کړم لکه فار ایگزامپل زه به دلته یو لیست جوړ کړم فار ایگزامپل دلته زه یو لیست جوړوم لیست څنګه جوړیږي اول به په دې باندې ځان پوه کړئ خو خبرې خو موږ تاسو په ایچ ټی ایم ایل کې ویلې دي. لیست څنګه جوړیږي آرډر لیست جوړه ان آرډر لیست جوړه هغه تاسو پر ډیپند کوي. فرض کما یو ایل واخیست دلته ځکه کوم الای ضرب کما ته لسو سره سره دلته زب د سکارو کم چې کنټرول ال ډاون یو کی په پریس کما دلته بزوري کم چې آیټم چې ترڅو زمونږه مطلب واخونه نشي د مولکل آیټم 1 دې کې بزوري کم چې دا زمونږ سره 2 دی دا زمونږ سره 2 شو او دې کې بزوري کم چې دا زمونږ سره 3 دی او دا یو زمونږ سره 4 دی اف او یو ار 4 جوړ کړ پیج می کنټرول اس کو دا لیست زموږ سره دې کې مونږ ته شو کړ دا زموږ سره لیست دی. زه غواړم چې څه کار وکم دلته یو بل یو اضافه کوم دلته یو بل یا پس که دغه مینیو کې دلته کې نه دی دغه لیست چې دی دې کې زه دلته راځم دلته زه کریټ یو اول به زه تاسو ته کریټ وخم بیا باغې نه بعد دلته راځو چې څنګه زه 5 اضافه کوم مطلب 15 الیمنٹ اضافه کوم دین لاندې صحیح ده. اوس وګورئ دلته موږ سره څلور آیټمز پراته دي نو د دې لپاره لکه زه به تاسو ته یو پروجیکټ وښیم چې مطلب دلته کې کریټ موږ د څه لپاره یوز کوو لکه تاسو دې پروجیکټ ته وګورئ ښه که زه راشم کنټرول یو پریس کوم د دې کوډ تاسو وګورئ دا زموږ سره د دې ایچ ټی ایم ایل کوډ دی. که زه دلته راشم د دې هغه جاوا سکرپټ کوډ ته دې ځای کې وګورئ دلته لیکلی شوي دی کریټ مطلب کریټ الیمنټ یو الیمنٹ کریټ کړی د ډیپ په نوم باندې او دلته ورته ویلي دي چې موږ ته دا 100 پیری دا تکرار کړه کوډ دا موږ ته 1000 پیری یعنی مطلب تاسو خبرې تاسو اوس ته پر اګنور کړئ یعنی یو ډیپ ما یو ځل جوړ کړی دی ډیپ او دلته ورته ویلي کریټ الیمنٹ او الیمنٹ شه دی ډیپ دی 100 پیری ته جوړ کړه 1000 پیری بس تاسو صرف دغه خبره ځان سره نوٹ کړئ دا اوس کو ټول کوډ موږ سره د ایچ ټی ایم ایل دومره دی او د دې رزلټ موږ ته دومره خي یعنی ما څه کار کړی دی او ګوري موږ ته 1000 ډیبونه جوړ کړي کاغه کوډ تاسو چینجز پاګه کې راوړي هغه کم زیات کړي په دې کې خپل چینجز راځي صحیح ده. خو دلته اوکې زبر حال نو دې کې تاسو موږ سره چې زردانی جوړ شو که تاسو هغه 1500 ولیکئ یا پرس که تاسو هغه لس ولیکئ ته بیا لس تان راځي که شل ولیکئ شل که دیرش ولیکئ دیرش نو دغه طریقې سره مطلب د موږ څه کې ضرورت پیدا کیږي بیا تاسو کوی شئ دا اوس د لپاره زموږ سره همدا پکس دي یعنی دا زموږ سره پکس دي چې
څو دانې دي زر دانې دي کنه. بیا تاسو کولی شئ هلته کې تاسو یوزر نه انپوټ واخلئ چې څو دانې درته کریټ شي. که لس کلرونه درته راځي، که 50 50 شل 150 خبرحال. نو زه څه کار کوم دلته، زه لیکم زه به داسې کار وکړم دې ځای کې به زه دلته یو آیټم هم جوړوم او هغه دې کې اضافه کوم. نو د دې لپاره دلته به زه یو فرض که آی ډي مې واخیسته چې تاسو هر څه اخلئ، صحیح ده. دلته مې آی ډي واخیسته او آی ډي دې ته ورکوم، مینیو مې ورکړه، هر څه چې تاسو لیکئ مینیو. دلته اوس دا پیج به زه لږ غټ کړم چې تاسو لږ ښه پوه شئ. دلته زه ورته لیکم چې لیټ او لیټ کې دلته زه یو وریبل اخلم چې وریبل ته تاسو هر نوم ورکوئ. فرض که وریبل ته ما نوم ورکړه، دلته هلته آی ډي نوم چې دی مینیو، دلته دې ته مې مینیو ولیکه. ضروري نه چې همدا مینیو ولیکئ، هر څه چې تاسو لیکئ. هغې نه بعد دلته زه راځم ډاکومنټ ته، ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټس بای آی ډي. زه غواړم د آی ډي په واسطه باندې څه شی ټارګېټ کړم، دغه لیست ټول ټارګېټ کومه. اوس آی ډي په واسطه چې ټارګېټ کړئ، آی ډي چې ده آی ډي دی مینیو په نوم باندې ده. نو ما دا لیست ټارګېټ کړ، دا لیست ما ټارګېټ کړ، دا ټارګېټ شو. هغې نه بعد لاندې راځم، اوس زه دلته کې یو آیټم اضافه کوم، په دې کې 5 شپږم اووم څومره چې اضافه کوي. اوس د فرض یو اضافه کوم، بیا موږ هلته کې انپوټ اخلو یوزر نه. کله چې تاسو اضافه کوئ نو هلته به ایډیټ په نوم باندې یو بټن تاسو جوړوئ. ایډیټ باندې چې کله کلیک وکړئ ایلیمنټ به اضافه کوي، سبمټ باندې کلیک کوئ خپله به اضافه شي، بیا ایډیټ بیا ایډ کوئ بیا سبمټ بیا ایډیټ بیا سبمټ. بیا وروسته موږ په هغې باندې خبرې کوو څنګه ګرافیکي یو شکل ورته جوړ کړو. اوس دلته زه لیکم ورته، دلته مې ولیکل لیست، یو وریبل نوم مې واخیست لیست، فرق نه کوي هر نوم چې تاسو ورته لیکئ. دلته لیکم ډاکومنټ ډاټ، اوس زه کریټ کوم په ډاکومنټ کې، دلته ورته وایم چې کریټ کړه ماته، وایي څه شی درته کریټ کړمه، کمنټ شی کریټ کړئ، نه ایلیمنټس راته کریټ کړه. ښه زه صحیح ده، ایلیمنټس درته کریټ کړي. او ایلیمنټس د څه مطلب کوم ایلیمنټ درته کریټ کړي، زه دلته اضافه کوم 5. نو 5 څه شی دي، الای دي که نه الای څه دي، آیټم دي. نو دلته زه څه کار کوم، دې ځای کې راځم، دلته زه لیکم الای مطلب یو لیست آیټم راته اضافه کړه. وایي ښه لیست آیټم اضافه کړئ، زه ورته وایم او پیج به کنټرول ایس کړم او دلته لاندې به زه راشم، یو ځل به زه وګورم کنسول ډاټ لاګ چې آیا موږ سره اضافه شوی دی او که نه. دلته به زه ولیکم چې لیست به چیک کړه چې دا زموږ سره اضافه شو که نه، که نه اضافه شوی، چې وګورو چې موږ سره اضافه دی که نه. یو ځل دلته راشه کنسول ته، دا د اضافه شوی دی، اضافه شو زموږ سره آیټم. ښه موږ سره خو آیټم اضافه شو الای، خو په دې الای کې څه شته دي نه. ښه څه شی پکې څنګه انزرټ کو، نو څه شی چې پکې انزرټ کوئ، دا تاسو چې دا الای جوړ کړو دا دې په کوم وریبل کې اچولی، ګور دا موږ جوړ کړو، دا مې په یو وریبل کې اچولی په نوم د لیست. نو دلته به تاسو راشئ او دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې ما دا جوړ کړی دی د لیست په نوم باندې، د لیست په نوم باندې یو وریبل دی. دې کې ورته لیکم انر ایچ ټي ایم ایل. انر ایچ ټي ایم ایل ټګ موږ مخکې موږ ویلی دی، انر ایچ ټي ایم ایل میتھډ څه دی، په دې کې دننه اضافه کړه، شي اضافه کړه آیټم چې دی آیټم 4، سنگل کوډ ډبل کوډ فرق نه کوي. دلته به زه ورته ولیکم آیټم 5 په دې کې اضافه کړه. که تاسو دلته راشئ او دې ځای کې تاسو وګورئ په دې کې آیټم 5 نه دی اضافه شوی، 4 پورې دی نه دی اضافه شوی، ځکه دا موږ دلته صرف ده. که تاسو داسې کار کوئ چې راشئ رایټ دلته راشئ، دې ځای کې رایټ کلیک وکړئ، دې ځای کې رایټ کلیک وکړئ، رایټ کلیک انسپیکټ کړئ، دلته تاسو ته په کنسول کې ښیي، ځکه کنسول کې ما اوس دپاره رایټ کړی دی. کنسول کې وګورئ آیټم 5 موږ سره راغی، خو زه غواړم چې دې کې موږ سره اضافه شي. بیا د دې لپاره موږ څه کار کوو، د دې لپاره تاسو به پیج سکرول کوئ. اوس دې نه بعد موږ وروسته وایو، خیر دلته به درته کار کومه، د دې لپاره دلته زه ورته لیکم چې مینیو په دغه مینیو چې موږ ټارګېټ کړې ده، که دا مینیو تاسو نه ټارګېټ کوئ کمنټ کوئ، ضروري نه دی، ځکه دغه آی ډي ضروري ده، دا یو آی ډي چې ده مینیو په نوم باندې. نو دلته زه ورته وایم دغه مینیو چې ده مینیو په نوم باندې کوم آی ډي چې ده، دلته زه ورته وایم ډاټ، زموږ سره یو میتھډ دی، دا به بیا سبا ته موږ وایو اپن چایلډ. د ده کار څه دی، د ده کار دا دی چې ما ته اضافه کا ایډ کرا تھا، څه شی راته اضافه کا، څه شی راته ایډ کا، زه ورته وایم چې ما ته لیست راته اضافه کا. لیست څه شی دی، لیست دا دی، زه به داسې کار وکړم چې دام یو لیست دی دام لیست دی چې تاسو کنفیوز نه شئ. زه به داسې کار وکړم، دلته به ولیکم x1 یا فرض کړه دلته به زه x مې ولیکه، دلته به مو ولیکئ چې x، دلته مې مو ولیکه x. فرض کړه دلته چې تاسو مطلب دی کې تاسو غلط نشئ چې دا مطلب لیست دلته یو لیست تاسو جوړوئ نو لیست به لیکئ، نه ضروري نه دی، ځکه مې x ولیکه.
ګوري دلته کې ما یو لیست آیټم کریټ کو په ایکس کې می واچو بیا مرتلی کوم آیټم چې کریټ شوی الای په نوم باندې کوم آیټم چې کریټ شوی دی یعنی لیست آیټم چې جوړ شوی دی هغه کې می واچول 5 آیټم 5 هغه په دې ایکس کې اوس ورته هم دي چې مینیو ډاټ اپن چایلډ موږ سبا ته په تفصیل سره وایو یعنی مطلب دغه ایکس کې چې پراته دي دا اضافه کا بعد لچ شي نه بعد یعنی د دې آی ډی په اخر کې د دې آی ډی اخر کې چې نشته هغه به موږ ته چې ګورل تک تاسو راشي دا ګور دلته کې تاسو ته ریزلټ خي تاسو په کلیک وکړئ دا ګوري پایپ او دا تاسو دې زنه لري دا ګوري پایپ تاسو اضافه پایپ زموږ سره اصل کې کوډ کې نشته خو دلته موږ سره اضافه شو نو په دغه طریقې سره چې هر څه تاسو اضافه کوئ کوم بل الیمنٹ اضافه کوئ تاسو کولای شئ اضافه کړئ 2 3 4 5 6 نو دې طریقې سره تاسو اضافه کوئ شئ خو سمپل دومره فرق دی چې هغه کلر چې موږ جنریټ کول الته موږ په یو اره کې اخیستي دي اره کې ماخستي هغه ډیپ چې موږ جوړ کړ هغه موږ ته زر دانې کړل ځکه لوپ تکرار کوي یعنی دلته موږ یو ځل دا تاسو په لوپ کې واخلئ دلته هم درته تکراري لاس پیری ورته مطلب لاس پیری لوپ تکرار کړه لاس پیری درته پرنټ کوي شل پیری ولې شل پیری دیش پیری چې څومره پوری مطلب تاسو غواړئ نو تاسو ته څه کوي تاسو ته درکوي اوس دلته زه اوس غواړم دلته زه راځم فرض کړم زه یو بل څه کریټ کوم دا مې کمنټ کړل زه غواړم دا به زه کمنټ کوم کوډ دی ویم دلته زه غواړم یو ډیپ جوړ کړم یو ډیپ څنګه جوړیږي کله چې تاسو ډیپ جوړوي راځم د جاوا سکرپټ کوډ ته دلته زری کوم چې خالص نه لیټ یو ویریبل ټایپ مې واخیسته دا غي نه بعد دلته زلی کوم ډیپ دا ډیپ زموږ سره دی ویریبل نوم دی دا ضروري نه چې تاسو ډیپ جوړوي ویریبل تم نوم مطلب ډیپ لیکي نه نوم چې تاسو ورکوي هغه نه بعد دلته زلی کوم ډاکومنٹ ډاټ کریټ کراتا چې شماته کریټ کا ایلیمنټس راته کریټ کا ها ایلیمنټس ودی چې شي په نوم باندې دی بیا یو خبر بل ځان سره نوٹ کړئ چې دلته چې کله تاسو ډیپ جوړوي دا ضروري نه چې ډیپ تاسو په دې قوسونو کې واخلئ چې مطلب ډیپ تاسو د سیدنا نه دې ضرورت نشته بس سمپل یاغه ایلیمنٹ نوم ولیکئ چې ایلیمنٹ نوم ولیکئ خبره ختم نو اوس دلته تاسو غواړئ چې ووینئ نو سمپل دا کنسول ډاټ رائټ کوي خو زه نه کوم دلته زه راځم ځکه تاسو په دې پوهیږئ جوړ شو دلته زه اوس په ډیپ کې زه یو چی شی انسرټ کوم دلته زه لیکم ډیپ ډاټ انر ایچ ټی ایم ایل انر ایچ ټی ایم ایل مطلب د دې په ایچ ټی ایم ایل کې چی شی کا 8 کا چی شی 8 کې زه غواړم یو پیراګراف په دې کې اضافه کوم چی شی یو پیراګراف په کې اضافه کوم نو دلته زه لیکم بیا پیراګراف چې تاسو اضافه کوئ اوپن کلوز ټک به ورکوئ ځکه کچېرې بیا تاسو سټایل ورکوئ او تاسو اوپن کړی دی کلوز کړی هم نه دی بیا هغې نه بعد څومره شیان دي ټولو ته هم دغه کلر دا سټایل دا شیان ورکولی کېږي نو زه به دلته راشم یو پیراګراف به اوپن کړم او دا پیراګراف به بیرته دې ځای کې کلوز کړم پیراګراف مې اوپن کړ بیرته مې کلوز کړ دلته زه ورته لیکم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل فرض کړه دلته مې داسې یو څه ولیکلی چینل داسې یو څه مې ولیکل اوس زه غواړم اوس دپاره چې مطلب تاسو پوه شئ چې آیا دا زموږ سره جوړ شو که نه ګورې ما یو ډیپ جوړ کړ کریټ ډیپ مې ورته ډیپ جوړ شو او د دې په انر ایچ ټی ایم ایل کې انر ایچ ټی ایم ایل میتھډ موږ مخکې ویلی هغې کې یو پیراګراف واچوه او دا زه اوس ګورم ښه دلته به زه راشم کنسول درته ښیم چې څنګه تاسو په ډاکومنټ باندې راوړئ ښه دلته زه به یو ځل کنسول کې وګورم چې کنسول کې دا زموږ سره شته که نه پیج به کنټرول ایس کړم او را به شو دلته به زه رایټ کلیک وکړم رائٹ کلک دا به زه رائٹ کلک او دا به زه انسپیکټ کم انسپیکټ نه بعد راشي کنسول ته کنسول کې وګورئ دا وګورئ زموږ سره ډیپ جوړ شوی ډیپ زموږ سره جوړ شو او په ډیپ کې دننه ویلکم ټو مای یوټیوب چینل که زه داسې کار وکړم او راشم داسې کمنټ کړم دا مې کمنټ کړ دلته اوس تانا تاسو ته ډیپ ښي دا وګورئ تانا یو ډیپ ښي هېڅ هم په دې کې نشته که زه دا ډیپ هم کمنټ کړم اوس ما ته وایي چې ډیپ از ناٹ ډیفاین ډیپ تاسو سره نه دی ډیفاین ولې دلته مې ورته کنسول باندې رائټ کې ډیپ وای ډیپ خو تاسو سره نشته نو که ډیپ دې کې دا وریبل مطلب جوړ کوم ګورم سره ډیپ که دا هم زه کریټ کوم دا مطلب کمنټ نو باسم نو دا هم زموږ سره دې ځای کې څه کېږي شو کېږي ښودلی کېږي اوس که تاسو غواړئ چې په دې کې دننه یو آی ډي جوړه کوئ آی ډي جوړوئ کلاس جوړوئ هر شی چې جوړوئ څنګه جوړیږي نو د دې لپاره زه دلته لاندې راځم دې ځای کې زه ورته لیکم چې زه غواړم چې په دې ډیپ کې ډیپ په نوم باندې زموږ سره دا ډیپ چې دی وریبل نوم دی ښه په دلته مې ولیکه وریبل دلته لیکم یعنی ډیپ وریبل آی ډي پکې جوړه کا آی ډي کلاس مطلب آی ډي پکې جوړه آی ډي ولیکه کلاس پکې جوړه کلاس ولیکه نو دلته زه ورته وایم چې ماته آی ډي پکې جوړه کا وای آی ډي نوم دې څه شي اوس د آی ډي نوم خو باید سټرینګ کې اوسېږي که نو دلته دا به ته په سنګل یا ډبل کوډ کې اخلي ځکه سټرینګ دي کنټرول ایس کوي راشي الټ پریس کې دا وګورئ یو آی ډي پکې جوړه شو د ون په نوم باندې کلاس پکې جوړه کلاس هم همدې طریقې سره جوړېږي دلته ورته وایم ډیپ ډاټ کلاس
ها دلته کلاس جوړوي کنه کلاس نیم به لیکي سره تنا کلاس باندې لیکي element dot class list دې کې به I think class name لیکل ان شاء الله yes class name ده سره اوس بدلته تاسو سنگل یا ډبل کوډ کې دلته ورته لیکي my ها سپیس باندې ورکوي ځکه که په کلاس کې تاسو سپیس ورک بیا غو دوه کلاس کېږي کا یو کلاس نه کې بیا دوه کلاس کې نه جوړيږي دا وګورئ یو آی ډی په نوم باندې 1 جوړ شو بل مای کلاس یو بل کلاس هم په دې کې اضافه شو صحیح ده نو دغه طریقې سره که تاسو اوس غواړئ چې دا اوس تاسو په دې ډاکومنټ باندې رائټ کړئ دا ځکه کلوز کوم دا خو ما سره کنسول باندې ډاکومنټ کې خو ما سره نشو کېږي زه غواړم په ډاکومنټ کې وخیم ها ډاکومنټ کې خې اخو بيخي اسانه نه ډاکومنټ کې چې خې هغه ډاکومنټ کې څنګه خود لیکي هغه موږ سبا ته وایو خو دې کې بیا هم درته وایم ګورئ دلته به تاسو ولیکئ ډاکومنټ ډاټ باډي ډاکومنټ یعنی ډاکومنټ چې ته ویل کېږي ډاکومنټ دې صفحې ته وایي که تاسو غواړئ چې دغه صفحه ټارګټ کړئ نو دلته به تاسو څه لیکئ دا مې اول ورځ چې موږ ډوم ویل دا مې تاسو ته ویلو نو دلته راشي تاسو لیکئ ډاکومنټ ډاټ باډي موږ په اول ورځ په ډوم کې دا خبرې کړې وې نو دلته ما ولیکل چې ډاکومنټ ډاټ باډي ته لاړ شه او باغې کې څه کې اضافه کا اپن چایلډ دغه کې موږ ته اضافه کچې شي ډیپ اوس ډیپ دلته زبل لیکم ځکه ډیپ لیکم چې ډیپ زموږ سره دی وریبل نوم دی اپ دغه ډیپ په نوم باندې وریبل چې دا بارو کوي زموږ سره د وریبل موږ سره جوړ شوی دی ډیپ پیج کنټرول اس کوي دا ټول معلومات به تاسو سره تراشي ویلکم ټو مای یوټیوب چینل که تاسو د ډیپ ته سټایل ورکوي د ایچ ټی ایم ایل فایل ایچ ټی ایم ایل ور ایچ ټی ایم ایل تر اعظم ہے د ایچ ټی ایم ایل تر اعظم دلته ځلیکم سټایل ورکا ډیپ ته سټایل ورکا چی شي کلر چی کا کلر ورکا پر ریډ پیج کنټرول اس کدل تراشي کلر ریډ یعنی مطلب ډیپ ما 25 کې جوړ کو جاوا اسکرپټ کې می جوړ کو سټایل می چیش کې ورک سیس اس کې هم دا سټایل تاسو کولای شئ د جاوا اسکرپټ طریقې نه هم ورته ورک کوي صحیح ده نو دغه زموږ سره د کریټ دا خو زموږ سره ډیپ کریشن هم دغه طریقې سره د ټیکس کریشن د تاسو غواړئ چې یو ټیکس نوٹ څنګه جوړیږي ګورئ ټیکس نوٹ خدا زموږ سره دی چې دا خو انر ټیکس یو زموږ سره انر ټیکس دی یو ټیکس نوٹ د دې دوه ترمنځ فرق شته خو زیاتره کسان چې دي د دې په فرق باندې هیڅ نه پوهیږي او دا مطلب امکان لري تاسو نه یو کس پوښتنه مو کې انټرویو کې یو ځای کې چې مثلا د دې دوه ترمنځ فرق څه دی د کوم دواړو د چی شي ګورئ دلته یو ځل تاسو کار کوم به تاسو پوهیږئ خبره کو په کی ټیکس نوٹ باندې ګورئ دلته زه ورته ولیکم فار ایگزامپل دلته مې ولیکل لیټ پی مطلب دا زه غواړم پیراګراف کریټ کم ډاکومنٹ ډاټ کریټ ایلیمنٹ کریټ کراته ایلیمنټس د سپنوم باندې زه بدل تیز کار کوم دا اوسم ویلې پی نو پی ما سره کریټ شو اغه نه بعد دلته زه ورته ولیکم چې لیټ او ماته ټیکس مطلب ټیکس ماته یعنی ټیکس نوٹ دلته زه لیواس ټیکس لیکم دلته لیکم ډاکومنٹ ډاټ چیشه دلته اوس ګورئ چیشه مطلب اضافه کړئ ټیکس اضافه کوم نو دلته تاسو ورته ولیکئ کریټ ټیکس نوٹ نو دلته ورته ولیکئ چې ډاټ کریټ ټیکس نوٹ پیدا کړئ یا رائټ وی لیکئ کریټ ټیکس نوٹ دا د بر سر کې ها اوس چیشه د پیراګراف کې تاسو بیا انسرټ کوی شئ ګور کله تاسو ضرورت ولیکم فرض کوم دغه جمله بیا لیکم ویلکم ټو مای چینل یا فرض کوم ویلکم ټو جاوا اسکرپټ کلاس اوس دا تاسو څنګه رائټ کوی شئ نو کنسول ډاټ لاګ ولیکئ خپل تاسو سره رائټ کیږي یا کوي لیکم ګورئ دلته به لیکم کنسول ډاټ لاګ په نو بعد دې کې لیکم چې پی او هغه نه بعد دې کې به لیکم چې کنسول ډاټ لاګ نو بعد دې کې ضرورت لیکم په نو باندې زموږ سره بل کنټرول اس راشه دلته او دې کې رائټ کلیک وکړئ تاسو ډیر زوم کوي بیا اکثر وخت مطلب تاسو دا نه خي دا انسپیکټ نه خي دا وګورئ موږ سره دلته کې پی کریټ شو او دې کې زموږ سره دا هغه کریټ شو ټیکس نوٹ کریټ شو نو دغه طریقې سره کچېرې تاسو کمنټ نو دا خو مې درته اوس خو چې څنګه تاسو دا ټیکس په دې پی کې واچوي نو دا تاسو هوم ورک شو دا ټیکس په دې پی کې واچوي څنګه چول کیږي اپن چارټ مې درته اوس کار کوي نه خانا به شو کمنټ څنګه کریټ کیږي ګوري کمنټ هم د سیده دې کې لیکم لیټ دې کې سی او ډبل ام لیکم یعنی کمنټ او هغه نه بعد ته لیکم ډاکومنٹ او ډاکومنٹ باندې څنګه رائټ کیږي ډاکومنٹ هم ډېر ساده دی دا بره مې دې کې درته ویل ډاکومنٹ ډاټ باډي کې چیرته رائټ کوي که په باډي کې رائټ کوي باډي ولیکي که په باډي کې یو بل الیمنٹ پاس کال د تاسو ډیپ جوړ کړئ
یو ډیپ جوړ کړئ بیا په ډیپ کې دا پی الته انسرټ کړئ بیا په پی کې دننه دا ټیکس انسرټ کړئ نو دا کار تاسو خپل وکړئ ښه که پوه نه شوئ خیر به سبا زه وکړم دا تاسو هم ورک شو ښه هغې نه بعد دلته زه لیکم چې کریټ دا ده کریټ کمنټ تاسو سمپل دلته لیکل صرف وکړئ ګورئ دلته دا لیکل دي ځای نه کاپي کوم نور خپل دا کمنټ کیږي کمنټ څنګه کیږي کمنټ موږ تاسو ویلو دلته سنگل کوډ کې دا ولیکئ کمنټس د زګور دا کمنټ کوم لکه کیبورډ نه کنټرول سواله پریس کې دا کمنټ شو نو هم د قشان کمنټ کیږي دلته راشي دا وګورئ ها ما سر څنګه نه راځي ها ځکه نو شو کیږي چې موږ کنسول کې پرنٹ کړای نه دلته راشه console.log ورته ولیکا console.log نه بعد دې کې ورته ولیکئ چې COMM دا وګورئ دې کې تاسو سره کمنټ د اوپن ټیګ د کلوز ټیګ نو دغه طریقې سره تاسو سره سکیږي تاسو سره دا کریټ کیږي صحیح ده نو دغه طریقې سره کچېری تاسو کریټ کوئ نو دې کې تاسو ورته یعنی څه شو ها کمنټ نو دا وګورئ دا زموږ سره اوپن ټیګ د کلوز ټیګ تاسو سره کمنټ دلته کریټ تاسو هومورک بداوي چې راشي HTML ته او په HTML کې یو ډیپ جوړ کړئ چې کله مو ډیپ جوړ کړ د جاوا سکرپټ له طریقې نه به یو پیراګراف جوړ کړئ بیا به کریټ پی پیراګراف به جوړ کړئ هغه نه بعد بیا کریټ ټیکس نوډ واخلئ بیا به داسې کار وکړئ چې دا پیراګراف به په هغه ډیپ کې واچوئ او دلته چې دا کوم ټیکس تاسو ولیکئ دا به بیا پیراګراف کې واچوئ سکرین شاټ به ترې واخلئ ماته به ولیکئ دې پر کوم ځکه سوال پوښتنه مشکل سبا ته خیر سره دا نور میتودونه د دې چې کوم دي هغه دا ټول درته ان شاء الله چې ټول درته تاسو ته لیست کوم په ټول باندې مطلب یو مثال کار کو ختموي ان شاء الله بیا صحیح ده سوال پوښتنه مشکل چې خو نشته